نننۍ لوبې پوره معلومات. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د درېیمې شلاوریزې لوبې وړاندوینه په دې ډول ده. افغانستان او آیرلند په نن د سې شنبې په ورځ د دریو لوبو لړۍ په درېیمه او وروستۍ لوبه کې د یو بل سره مخامخ شي. د اصغر افغان په مشرۍ افغان لوبډلې لا دمخه په خپل کوربتوب دغه لړۍ ګټلې ده. په داسې حال کې چې لومړۍ لوبه د باران له امله وځنډېده، خو کله چې د DLS میتود له مخې لوبه سکن شوه نو افغان لوبډله پکې 11 منډې مخکې وه، خو افغانستان بیا په دوهمه لوبه کې په ارامۍ سره 140 ټارګټ دفاع کړ. پیچ او د هوا شرایط. د کرکټر نیویډا سپورټس لوبغالي سطحه د توپ وهنې لپاره ښه مناسبه ده چې په تیرو دوو لوبو کې ښه نتیجه ورکړه. د ټاس ګټلو وروسته لومړی توپ وهنه یو ځل بیا یو ښه انتخاب کېدای شي، نو آیرلند به د ټاس ګټلو سره د لومړی بیټ پریکړه وکړي. د هوا اړوند راپور دا دی چې حالات ښه ښکاري چې لوبه د باران له امکانه پرته ترسره شي او د تودوخې درجه 26 یا 28 درجې سانتیګریډ شاوخوا وي. دا زموږ پوره راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.